تازه خبر پاکستان د اوکراین د کړکېچ په خاطر تر فشار لاندې دی. ویډیو را سره تر پای وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د اروپایي ټولنې د هیوادونو سفیرانو له اسلام آباد غوښتي چې د ملګرو ملتونو د عاجل پریکړه لیک په ملاتړ رایه ورکړي چې پر اوکراین باندې د روسیې یرغل محکوموي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هڅه کوي چې د نړۍ هیوادونو سره د اړیکو په هکله انډول وساتي، په ځانګړې توګه چې د افغانستان څخه د بهرنیو د ځواکونو له وتلو وروسته د متحده ایالاتو له نظره پاکستان د ټیټو اړیکو ارزښت راټیټ شوی دی. پاکستان د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ځانګړې غونډه کې چې د اوکراین د جګړې د مناظرې لپاره جوړه شوې وه د رایې له ورکولو څخه ډډه وکړه. اسلام آباد او اوکراین د کړکېچ له پیل راهیسې د لانجې د حل لپاره مذاکرات ټینګار کړی دی. په هماغه ورځ چې روسي ځواکونو پر اوکراین یرغل پیل کړ، عمران خان د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه په هیواد په رسمي سفر بوخت و. هغه کتنه چې په دغه شان حساسه موقع کې د پراخو انتقادونو سره مل وه، عمران خان د دوشنبې په ورځ مسکو ته د خپل سفر څخه چې څه د پاسه 2 لسیزو کې د پاکستان د یو مشر لومړني سفر و ټینګار دفاع وکړه. هغه وویل زما بهرني سیاست خپلواک دی او د چین او روسي کتنې به د پاکستان لپاره ګټورې ثابتې شي. دا وه زموږ چمتو کړې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ.